السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یئ. زه یم سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل. ملګرو خوښ یم چې یو ځل بیا تاسو ته په ډېره خوندوره او نوې ویډیو کې راغلی یم. ملګرو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې زه دا تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو د خپل موبایل د لیکنو سټایل مکمل ور بدل کړو. ستاسو موبایل کې هر څه لیکنه وي، هر څه چې هغه سټایل څنګه کې ټول بدلول په دې نننۍ ویډیو کې ته وښیم. مثلا ملګرو څه رقم سټایل خو دلته لیکل ملګري فون دا ټیک دا میسیجینګ دا انټرنیټ د اپس دا دو لیکلو سټایل مثلا نو داس دا ګیلري دا لیکن سي دا نسو تسوي یا تاسو چې د فیسبوک چې چاته میسج کوي هر شي چې کوي ملګرو. مثلا ملګرو دلته خپل میسنجر ته ورځم هغه لیکنې ګورم څنګه دا چې ساده ډیزاین باندې تو ګور ملګرو دا نمونه دا شي چې څنګه ساده ډیزاین دی غواړم چې دا سټایل ته واړم او دې سټایل ډېر خوندور کړم. نو هیله ده چې دا ویډیو تر پایه پورې ګورئ او دا طریقه تاسو هم څنګه کوئ زده کوئ. ملګرو مخکې له دې نه زه ویډیو شروع کوم تاسو خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې د ګنټۍ نښان هم وهئ تر څو زما هره ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته در ورسېږي او تاسو ورڅخه یو څه زده کوئ. او که چیرې زموږ چینل سبسکرایب کړئ زموږ حمایت لپاره زموږ تاسو دا ویډیو سره لایک کړئ. اوس مرځم ملګرو د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم. نو دې لپاره تاسو ملګرو دا کار وکړئ. دې لپاره اپلیکیشن ته هم د ضرورت دا خاص تاسو په خپل موبایلو کې خو تاسو ورڅخه خبر هم نه یئ. نو دا ملګرو دلته لیکلي سیټینګ، نو په دې سیټینګ آپشن کلیک کوم. سیټینګ مو چې وهو ملګرو دلته به مور باندې کلیک وکړئ، دلته به لیکلي بیټرۍ، نو په دې بیټرۍ نشان به موږ کلیک وکړو. دا بیټرۍ آپشن هر موبایل کې نو دا ملګرو بیټرۍ باندې وهو دلته یو داسې انټرفیس موږ ته راواوښته. نو دلته لیکلي سکرین، نو په دغه سکرین باندې مثلا کوم ملګرو نشان باندې به کلیک وکړو. نو دا داسې یو انټرفیس موږ ته راځي. دلته ملګري کې ډسپلی، په دغه ډسپلی به موږ کلیک وکړو. نو ډسپلی مو چې ملګرو وهو ملګرو چې ډسپلی مو وهو نو داسې به موږ څنګه یو نشان او نوټیفیکیشن پینل د والپیپر باندې موږ ټول تېر ټول ته وړاندې راکاته شو. دلته لیکلي ملګرو دلته د فونټ سایز بدلېږي، زموږ چې کوم کار ده مقصد د هلته فونټ سټایل ده. نو په دغه فونټ سټایل باندې به ملګرو کلیک وکړو. فونټ سټایل مو چې ملګرو داسې انټرفیس به تاسو سلیکټ فونټ، نو دلته به ستاسو خوښه د هر یو سټایل چې تاسو پنځه شپږ ډیزاین دي د هر یو ستاسو خوښې هغه څنګه اپلای کولی شي. لومړی زه غواړم دغه کوکي څنګه کوم اپلای کړو، نو یس په څنګه کو ووهو. نو یوه شېبه به ملګرو زمونږ د هغې سټایل څنګه شو بدل شو. اوس ورځو مسنجر کې هم ګورو، فیسبوک کې هم ګورو ملګرو دا مکمل سټایل څنګه شوی زمونږ 300,000 کو موبایل څنګه شو هیډ شو لږ څه مصروفه شو. نو یوه شېبه انتظار تو کوو. دلته به ملګرو مسنجر ته راسو، مسنجر به هم درته راښکاره کړم. فیسبوک به څنګه شو ورته وګورئ ملګرو هغه اولني ډیزاین او اوس ډیزاین څومره فرق دی، زموږ د لیکنو څنګه شوه سټایل ته بدل شو. مثلا زه دلته ورځم فیسبوک ته، اوس ورځم فیسبوک راخلاصوم. فیسبوک کې واتساپ کې هر څه کې ستاسو بکنه سره زما اوس څنګه دا کنیکشن نشته، خو ورته وګورئ ملګرو ډیزاین څنګه دا بدل طریقې ورته وګورئ ملګرو نه ډاونلوډ از د ټیسټ ورژن د فیسبوک ملګرو ټول څنګه شو دا کوم ډیزاین څنګه دا ملګرو هغه ټول څنګه دا بدل شو. مثلا چې غوښتلم بل ډیزاین ته ورکړئ، مثلا دا بیا سیټینګ ته راځم، مور باندې کلیک کوم، بیټرۍ باندې کلیک کوم، دلته سکرین وهم، دلته څنګه فونټ سټایل ته راسو. دا د ملګرو ستاسو هر سټایل هم ورته ځلی هغه ورته انتخابولی شي. مثلا دا د بیل نل باندې کلیک کوم بیا هم چینج شي. ملګرو په فیسبوک کې خاص لیکنه سټایل به څنګه شي ملګرو خپل ورته وګورئ بدل شو. ورته څومره خوندور شو زموږ د موبایل سیټینګ. که غوښتلم چې بېرته خپل لومړني حالت ته راوړه بیا په ډسپلی باندې ووهم ته بلاندې راکړه فونټ سټایل بیا به یوه شېبه ورته انتظار کوم. ملګرو دا به څنګه کوو په دې اولني به وکړو یس بیا کلیک وکړو تر څو زموږ خپل موبایل څنګه خپل لومړني حالت ته راوړو. لیکنه چې دا خپل لومړني حالت ته راواوښتله هم ورته ما که هر شي را خلاص کړم زمونږ هماغه حالت ته ورته وګورئ ملګرو هغه لیکنه څنګه شو خپل لومړني حالت ته راوګرځېدله. نو دا ملګرو زما څنګه کولی شو خپل د موبایل فونټ څنګه کو سټایل څنګه کو ورته بدل کړو. نو هېر چې خوښه شوي وي بیا هم که چېرې زموږ چینل مې نه وي سبسکرایب کړئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. موږ دلته چینل کې ټکنالوژي په باره کې ټول لومړني معلومات تاسو ته وړاندې کوو. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تاسو ته مده کومه پلو یا بخون کې خدای مسپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او آباد اوسئ.